کبیره ګناه الذين يجتنبون كبائر الاثم محمد رسول الله فرمایي یو ګناه په دې ګناهونو کې هغه تصویر استللی ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه د قیامت ورځ باندې په ټول انسانانو کې د رب العالمین په وړاندې ګران انسان سخت انسان په اعتبار د عذاب سره مسلم کې حدیث دی اق انسانانو چې تصویرانو بس دغه موبایل باندې د کیمرا باندې د په ارس باندې د اشتراکي کوم ولې چې دا خبره کوي چې دینه مراد مجسمه ده او کدی موبایل باندې وستل شو کیمرا باندې بل شي باندې دا پکې ماپ دی دا خیر دی دا غلطه خبره ده اصل کې دغه مليان په قران او سنت باندې پوی نه دي یو عالم تقریبا په دې باندې د دیرشنه اوچت احادیث را جمع کړي چې دا ناروا دي محمد رسول الله فرمایي په ورځ قیامت د جهنم د اور نه به یو څټ روزي او به چې زبر درې کسانو باندې مقرره ما یو پکې اق انسانان دي چې هغه په دنیا کې تصویرانو بس لیکن دا ګناه بالکل د شمل شوی چې ګناه نه کاری د سره وجدادا عبد الله ابن مسعود فرمایي د محمد رسول الله په وخت کې معمولی غوندي ګناه موږ د شګانه لاته به دا ګمان کو لکه غره چې کله ایمانونه کمزوري شو لکه مچ د پوزې په یو جانب باندې کېنه یا په بل یو نیک سړی به دیندار سړی به داغه د موبایل څخه سړی وګوري ایستا داغه نه به تصویر استلې شي لیکن بار بار چې دا ګناه در نه کېږي د رب العالمین نه بار بار بخنه غواړه او دا لوس کو د الله سره چې بالکل دا ګناه د اسمنه وشوه دې درس ورسې به زبم قطع کم لري به کم ختم به کم نبی صلی الله علیه وسلم د شرک د بت پرستی د نړولو لپاره راغله ولیکن په حرم کې نن اق تصویران استریکي ال طریقه کو شرک وراوړو او په دې طریقه باندې چې دین نبی دیږي کې خواري کړي دا تکلیفونه برداشت کړي دي هجرت به کړي دي چې دا بت پرستی ختم شي کومنګ داخل د زړه نه بهم کو زکه د ابلیس په شروانی کو رسول الله پرېدو د قران درسونه به دینی مدارس به پیغه کې بدقه کارونه کوي او حالانکه دا ناروا دي یجتنبون کبائر الاسم دا کوم انسانان چې د تصویران زیات مباشر او باسي د زړه کیفیت د نوران دي زړی خراب دي زړه یجتنبون کبائر الاسم دقه مانند المحلل هغه انسان چې هغه خزه بدري کانو باندې طلاق کوي او به چاله بوزي او د شي ورته و چې دا خزه ما په درې کانو طلاق کړي د تی موقته په نکاح باندې کو نمبر پیسې والو بیرته طلاق کوم مال پرېدا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله تعالی لعنت دې په دې حلالون کې باندې او هغه چا باندې چې داغه لپاره دا کار کوي اکثر نه کان خلک په دې کې اختري دیندار انسانان چې کله بدري کانو باندې طلاق کې نه مولاله بوجو چاله هغه ورته موږ له 500 1 لک روپے بکرا کې موږ به است دې او چا سره موقته نکاو به هغه طلاق کی عیدت به تیر شو بیرته ودا کړه تبوزي عمر ابن الخطاب ویل چې دي خلکو له سخت سزا پکار ده محمد رسول الله فرمایي چې بدی خلکو باندې الله لعنت ده زنا ده د زنا لپاره اسباب برابر ولا حدیث مسلم احمد کې راځي الذين يجتنبون كبائر الاسم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا رزق پتا باندې ضروری دی او تا ایستا غذای کې کفال المرء کافی ده د انسان د لپاره دومره ګناه چې داغه رزق پتا باندې خوراک پتا باندې ضروری او تا هغه شی ضایع کی هغه که حیوان دی او هغه ستا بچی او ستا متعلقین ملګری دي ابن قیم صاحب لیکلی چې په ورځ قیامت هغه انسان به الله د نکانو په سب کې راوچت نه کوي چې په دې دنیا کې داغه او چرګا ده نور انسانان خلا فرید حیوانات خلا فرید او دغه د خوراک او سک صحیح تربیت نه لري کړي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم یو زنانه وا د یو پښو د وجنه چې هغه په کوټه کې بند کړه خوراک او ساکر چې په بند کړ چې کله مړ شو رسول الله فرمایي الله په دغه عمل باندې جهنم نه بوتله به مسلمان وجل مسلمان باندې رزق بندول قطع کول دا ګناه عجیب ګناه ده به حدیث ابو داود کې راځي مسند احمد کې الذين يجتنبون كبائر الاثم رشوت غسل لعن الله الراشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله لعنت ده په هغه انسان چې رشوت ورکړي او په هغه انسان چې هغه رشوت اخلي په دې دوه انسانانو باندې الله لعنت سمونه رب العالمین د رحمت نه لړ کېدل لیکن قرطبی رحمه الله به ضبط الحق او مسله ذکر کړی دا کته پویږي چې زما شته حق دی او دې شړې په داو وکړه که زه اوس رشوت ورنکم زما د حق تلف کېږي دی وخت کې به ته معذوري هندر زلنا رااله نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله زما خاوند ابو سفیان ډېر بخیل به ما باندې خرچنه کې بری بچو می نبی صلی الله علیه وسلم ورته خپل حق ته وسره ولېش د بچو حق ته وسره ولېش د 10 روپیو شری یو سړی در باندې پښل باندې خرج کې ظلم وکي ته پوه شې چې په دې باندې دا 10 ما باندې پښلو خرج کې د 10 کې ته خپل حق وسره ولېش
دلته کې مراد د رشوت نه اقر رشوت چې پرته حق سره پر اعلان دي مسله باندې ان شاء الله دماغ خلاص ولا دي له ویل شي کبیره ګناه الذين يجتنبون كبائر الاسم دین صبر باندې تعن کول او د مړو باندې جړه مسلم کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه کسان دي په د خلکو کې چې د عمل دوی کوي په دی وجه باندې به دوی مسله خراب شي یو هغه چې د خلکو په دین صبر باندې تعن لعن وي تبلانه یو طرف لانی بچي او ون يحل الميت په دې مړي باندې جړه سوري کول غریوانو شول او وکتانې سره او د مخوال محمد رسول الله فرمایي وته چې زنانه له ورځ قیامت رب العالمین د قلعي تنبيه د ولډینګ او د ور کمی سور واغوندي بل حدیث کې د شي راځي وکم زنانه چې په دې مړو کې ژاړي راځي د سوريو پرېدونه کوي وای چې موږ د خپل زړه شو په دې باندې جهنم چې کله جهنم لرواني نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا په دې لارو باندې رب العالمین ودرولي او د سپوغونې غفا کوي دا ځکه دوی په دې دنیا کې ژړا کړي دا افتخار کړي لري چې د پلاني په دې مړي باندې ما ډیره ژړا وکړه غریوان مې وښلو وکته مې وېستا بلکې انسان به صبر کوي په دې باندې ځکه دا څنګه الله امر دی په دې باندې رب العالمین خفقيږي یجتنبون کبائر الاسم کې دا مسله ده الذين يجتنبون كبائر الاسم کبیره ګناه ده د مسلمانانو د حکومت په خلاف باندې د هغوی د قانون په خلاف باندې بغاوت کوله چې په یو ځای کې مسلمانان راجمع شوي دي اتحاد لري او ته کوشش کوي چې د هغوی د اتحاد وران کې دی په مقابله کې روزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج وسوق چې وتلو من الجماعت د جماعتنا د لويش پاندازه باندې وې د اسلام کړي دي سړي د خپل غاړې نه لری کړه د مسلمانانو جماعت د لويش پاندازه غوښنه لری شوې د اسلام کړي د ځان لری کړه او به ویلې کوم انسان چې هغه د جاهلیت د اوازونه کوي پریادونه کوي ای پلاني را مدد شای هغه کارونه کوي چې کوم جاهلیت کې د خلکو کوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا روجین شي کدا منځونه کوي پر مخبر رب العالمین د انسان جهنم له ورپرځي دا څومره خطرناک مسلې دي قران کې رب العالمین فرمایي سوره بقره کې جواری کول او د قشن د قمر بازي الذين يجتنبون كبائر الاسم دین ځان ساتل مسلمان سړي له کنزل کول دغه وجل رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم مسلمان سړي له کنزل کول ودا بدینی دا وقتاله کفر نو دغه سره جګړه کول دا ګوره کفر دی سړي د کفر په طرف باندې بوجو که حلال وګڼي به را کافر دی الذين يجتنبون كبائر الاسم فمحمد رسول الله باندې دروغ ویلا بخاری کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شاه ما باندې دروغ را وتړل فليتبوا دې سړي ځان له تیار کې زې من النار د جهنم د اور نه بیانې به حدیثه خلق له دعوت ور کوي لپاره منبر باندې بمناسي یو حدیث به پیش کې چې دا حدیث به قطن محمد رسول الله حدیث نه ست تعبیر ما ویل پلاني شه ویل د واقع شه ویل او ته وایي چې رسول الله د شه ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دې سړي ځان له پدغه حدیث ویلو باندې جهنم کې سټ تیار کړي دا څومره خطرناک خبره ده ګرانه خبره ده تحقیق وکړ دې بده باقي حدیث کې رسول الله فرمایي غلا کولا لعن الله السارق رب العالمین لعنت کړي دې په غلاګر باندې چې هغه غلا کوي د دومره شي چې لاس ور باندې کټ شي چې هغه یا اگیدا یا هغه د اوس باندې خود دی کما خولې چې خلک به سر باندې اچي الذين يجتنبون كبائر الاسم كبيره ګناه دام ده یو شي کې ساده روح دی او د پیژه کې ودرولې دی او ایسته پنه باندې داولې بای ظالمانو کې دا عادتونه دي ژوندې حیوان پیژه کې ودرې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله لعنت په هغه انسان باندې چې یو شي کې ساده او د خپل هدف ګرځولې په ټوپک باندې ولي په کلاشن اسلحه باندې ولي او په بل شي باندې ولي چې لکه دینه نه جوړه کړي دا په دې شړې د الله لعنت دی محمد رسول الله فرمایي بدعتي سړي له چا ځای ورکه مجرم انسان لا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله لعنت دی په هغه انسان باندې چې هغه بدعتي سړي له ځای ورکه سلام ورمنه واچو او بل روایت کې د شراجه کې دی بدعتي اکرام احترام دی وساتلو وچا چې دا کارو کې ودی سړي د اسلام جرړو بنیاد وېستو دا څومره خطرناک خبره دي امام شاطبی اعتصام کې لیکلي چې په کومه لار باندې دغه بدعتین روان دي لار ته جدا کا وجدار چې د ځل کې به تعالی مرز درواچو کې نه ګوره ایسته به واړی په بل طرف باندې شی بنې دین دا به تعالی د دین ښکارا کی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د دې بدعتي انسان یو عمل د الله په دربار کې قبلېږي نه کوم منځ دې کا دعوت دې کا روزه دې کا زکات دې کا حج دې عائشہ به فرمایي
وې چې کله یو شی دین نه یو داخله کې دین غړي معنا محمد رسول الله نه دی ویلې صحابه نه دی ویلې د دې سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله د اسلام سره خیانت او جفا کړی دا د څومره خطرناکه مسله ده ورانه مسله ده اخوند درویش رحمه الله فرمایي وېدا چې انسانان رب العالمین په ورځ قیامت د جهنم سپیتی جوړ کې جهنم لبي ورغورسي غفيږي بلتا چې دوی یو شی دین نه و دین وګڼل نبی صلی الله علیه وسلم دام فرمایي چې یو سړی د پلار نه بل چاله ځان منسوب کی یا د خپل مالک نه بل چاله ځان منسوب کی او غلامه وې په دې سړی باندې لعنت الله دې د ملائکه دې د ټول انسانانو دې بخاری مسلم کې دوړ کې روایت ده لیکن کې وسړی چرته به یوځای کې وکاله پات شي د محدثینو په اصطلاح به انت ځان منسوبول شي لکه ډیر انسانان هغه د افغانستان لیکن مدینه منورې نه فارغ شي وی پلانې مدني شي نو کې وسړی په یوځای کې فاتو شي شیخ الحدیث او اقصه ځان له منسوب کې ځان انت منسوب کې د څه نشویل جلکه دا خود پلاني ولایت ته او د ځان انت منسوب کړي دی دینه دا خبره معلومه شو چې بدد الله لعنت ده نه دا اصل کې ته جاهل دی رسول الله په احادیث باندې پوهیږي نه محدثین فرمای چې عالم کله په وجه کې وکاله پاتې شي الته به ځان منسوبول شي ته خپل جلاله بات ته وګوره ډیر خلک چې هغه به یو علاقه د بل علاقه وي لیکن ځان لبري کې مدني کته پوښتنه وکي یا بر خو ګانو یا بر کونړ یا بر شینوارو مدني بلی کې دلې چا مونږ ویل چې لکه دا سړی گمراه دی د باندې لعنت ته او قبل سړی چرته یو ځای یو ملک لا یو ولایت لا ځان منسوب کې ته و چې دا خو ګره د پلاني ولایت دی اوس پلاني ځای ځان منسوبې په دې سړی د الله لعنت ده دا خبره غلط تر وجه دا چې ابن کثیر لیکلی دی الباحث الحسیس کې چې یو سړی په ځای کې وکړه پاتې شي الته به ځان منسوبول شي دلته لامنه چې پلار دی وڅوک دی ته دا غنه انکار وکړي بل چاره چې داس ما پلار نه دی دا بل می پلار دی محمد رسول الله فرمایي حیوان لپاره د مخ باندې داغ لگاول یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم تیرې دوه په اولار باندې چې ګوري په یوځای کې حمار دی هغه په مخ باندې چا داغ لگاول یو د الله نبی ویلي په دې انسان باندې الله لعنت دم کبیره ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم کې حدیث ده بریدونه چې څوک وਹੀ پردې اسمه لاندې کوي پردې بریدونه کورونه لاندې کوي په دې انسان د الله لعنت نو یجتنبون کبائر الاسم یو مدوی ویل چې سړی د مال زکات نه ور کوي خوب کی کمی زیته کی قصدنا یو قوم له بتوري مثال چې هغه ستا اوریدل بدګنه او هغه تور د وکیری تصویران استلا یو سړی په درې کڼو باندې کړه طلاق کې او ته هغه لپاره به دا حلاله دیو چا خوراک او څه پتا باندې ضروری دی وستا غلې ځای کې یشتریمون کبائر الاسم رشوت په مړي باندې شړا دی وکړه مخ دیوالو غري ونه وغیرہ دا وشلول د مسلمانانو د حکومت په خلاف د بغاوت وکي جواری قماربازي وکړه غلا دی وکړه بدعتي شړل د احترام کې پاګه د خوراک وسکاکو کې یو شه د شاوله دی غنه د حدب جوړ کې ودی وشتو د پلار نه بل چاره د ځان منسوب کې د مالک نه بل چاره د ځان منسوب کې یو حیوان لري په مخ باندې داغ ولګو او د قشان د زمکه بریدونه دی واله دا ټول په کبیره ګناه کې راغلي دي معنا دا دادا الذين الله يغ انسانانو یجتنبون کبائر الاثم جدوی ځان ساده د کبیره ګناهونو او د قشان د به حیانا الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین